بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه. درنو لیدونکو یو ځل بیا راغلي یو د کابل کندهار د سړک د جوړولو چارو ته. درنو لیدونکو موږ کله چې د سړک راپور جوړوو موږ دایم دا وایي چې د کابل کندهار سړک دا ډېری لیدونکي دا فکر کوي چې دا عموم کې ټول سړک د یادوي چې د کابل کندهار سړک جوړولو چارې بشپړې شوې هم جریان لري. درنو لیدونکو دغه سړک په 14 برخو باندې ویشل شوی دی چې له هغه جملې څخه لومړۍ برخه تاسو شاهدان وئ چې بشپړه شوه. وروستی راپور مو له تاسو سره شریک کړو. درنو لیدونکو اوس راغلي یو د همدغه سړک دویمې برخې ته. درنو لیدونکو دا چې دغه سړک به څه وخت بشپړېږي، د دغه سړک پیل له کوم ځای شوی او په کوم ځای به ختمیږي، د تر څنګ اوږدوالی څومره دی او د قیر اچولو چارې به څه وخت پیل کېږي، تاسو هم تر اوسه چې به راسره ملتیا وکړئ د همدغه سړک په اړه به بشپړ معلومات له تاسو سره شریکوو. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو له 2 ساعته ځنډ وروسته موږ په دې ونه توانېدو چې د همدغه پروژې له انجینر یا هم مسؤل سره خبرې وکړو چې د پروژې وروستي جزئیات څه دي، ځکه چې د وروستیو کې فرمان راغلی چې هیڅ کس بدون له د هر وزارت له ویان څخه نشي کولی چې د رسنیو سره معلومات شریک کړي. نو درنو لیدونکو موږ هم غواړو چې د دغه پروژې یا دغه سړک د جوړولو معلومات د راپور په شکل له تاسو سره شریک کړو. د کابل کندهار لویې لارې د دوهمې برخې جوړولو چارې د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اړوند په زرني سیمه کې روانې دي. د کابل کندهار سړک دویمه برخه له دراني بازار څخه پیل او د سیدآباد ولسوالۍ ته زرني سیمې پورې غځېږي چې اوږدوالی یې څه کم 18 کیلومتره دی. اوس مهال پر همدې دوهمه برخه کار په چټکۍ سره روان دی چې یوه زیاته برخه یې قیر شوې او پر پاتې برخه یې هم کار روان دی چې ډیر ژر به بشپړ شي. د معلوماتو له مخې یاد سړک به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او د دې برخې د جوړولو ټول لګښت 400 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. شورای کابل قندهار که شوراهای مهم و حیاتی افغانستان است، وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان کار ترمیم و بازسازی اساسی شورای کابل قندهار را در بخش‌های مختلف آغاز نموده است و عملا جریان دارد. کار بخش دومی شورا از بازار درانی الی قریه زرنی بیش از 17 کیلومتر طول دارد. فعلا کار ترمیم و بازسازی آن از سوی وزارت فوایدنامه جریان دارد که بیش از 35% پیشرفت فیزیکی دارد. تیم‌های وزارت فوایدنامه در ساحه عملا حضور دارند و از جریان کار پروژه نظارت جدی دارد. وزارت فوایدنامه تلاش می‌نماید تا با ترمیم و بازسازی اساسی شورای کابل قندهار سهولت‌های ترانسپورتی را به هموطنان عزیز ما فراهم نماید. د یادونې وړ ده چې د کابل کندهار لویه لار په 14 برخو کې جوړیږي چې تر اوسه پورې یوازې یوه برخه یې چې د کابل له ارغندۍ سیمې څخه تر دراني بازار پورې غځېږي بشپړه شوې ده. درنو لیدونکو موږ د کابل کندهار د سړک دوهمې برخې ته چې له دراني بازار څخه پیل تر زرني سیمې پورې موږ اوس مهال زرني سیمه کې شتون لرو چې ډېر هڅه او کوشش مو وکړل چې د همدغه پروژې له انجینرانو مسؤلینو سره د دغه پروژې په اړه چې کوم معلومات وروستي څه دي له تاسو سره شریک کړو. نو درنو لیدونکو ستونزو ته په کتو به موږ د کابل کندهار د سړک بېلابېل راپورونه بیا هم له تاسو سره شریکوو. نو درنو لیدونکو زموږ د نن راپور همدومره و.